د انسان د ژوند په ټولو دورو کې د ځوانۍ موده د هغه د رښتیني کمال او رښتیني شخصیت د پیژندلو په بهیر کې خورا مهمه او پرېکنده ده. ځواني د انسان په ژوند کې یو ارزښتمن او نه راګرځېدونکی فرصت دی. ټولې هغه وړتیاوې چې په دې دوره کې د انسان په بدن او روح کې ځای په ځای شوي دي، د هغه د تکامل او پرمختګ لپاره مناسب شرایط برابروي. د ځوانۍ پر مهال چټک او په ورته وخت کې اغیزمن بدلونونه واقع کیږي چې د بشري ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې اساس یو له مهمو رواني اړتیاوو څخه چې په ځوانانو کې وده کوي د پیژندګلوۍ یا هویت اړتیا ده، ترڅو ځوانان د خپل مسؤلیت له مخې د خپل ځان او د ټولنې او نورو غړو ترمنځ مناسبه اړیکه رامنځته کړي. لکه څرنګه چې هویت د انسان د شخصیت د اصلي عناصرو یوه برخه بلل شي، په موندلو سره یې انسان د دې وړتیا پیدا کوي چې د خپل شخصیت په اړه واضح دریځ غوره کړي او هم د ژوند په مختلفو دورو کې د پوهې، وړتیا، فکري ودې او تجربې له مخې هغه دندې او مسؤلیتونه چې دی یې په خپل ژوند کې لري په سمه توګه ترسره کړي یا ادا کړای شي. د تاریخ په اوږدو کې د ټولو پوهانو، عالمانو او په ځانګړې توګه د اسلام د مبارک دین پیغمبرانو او رسولانو هڅه کړې چې د خلکو فکري او شعوري بیداري ته وده ورکړي او خلک د انساني هویت له قیمتي جواهرو سره اشنا کړي. د انسان په ژوند کې تر ټولو حساس پړاو چې دا د ځوانۍ دوره ځکه ده چې د ژوند په دې پړاو کې د انسان په وجود کې د هویت اړتیا راڅرګندېږي او له هغه وروسته یې د واقعي انساني ژوند له حیواني ژوند څخه توپیر مرحله څرګندېږي. په همدې اساس تر ټولو بریالۍ ټولنې هغه ټولنې بلل کېږي چې پکې ټولنیز، کلتوري او اقتصادي شرایط په داسې ډول برابر شوي وي چې د ځوان نسل د انساني هویت په پیژندګلوۍ کې ورسره مرسته کوي او د هویت له بحران څخه یې چې په اوسني عصر کې د ځوان نسل او بیا ټولې ټولنې ته تر ټولو مهم خطر او ګواښ بلل کېږي مخنیوی وکړای شي. ځوانان د هر ملت او هیواد په عروج او زوال کې مهم رول لري. هر انقلاب که هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، ملي یا هم علمي ډګر کې وي، په هغه کې د ځوانانو رول خورا مهم او کلیدي بلل شي، ځکه چې د هیواد راتلونکی په ځوان نسل پورې اړه لري او هر څومره چې ځوانان د خپل انساني هویت څخه باخبره وي، هغومره به یې د هیواد او ټولنې برخلیک روښانه او پرمختللی اوسي. په درنښت.